د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایت راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې انسانیت هر څومره ګناهګار سي لیکن د الله تعالی د انسانیت سره ډېر محبت ومني. الله تعالی د دې ګناهګارانو د محبت په خاطر باندې د دې ګناهګارانو سره د صلح په خاطر الله تعالی دغه لس ورځې ایږدي. الله تعالی سوی یا ابن آدم انی لک محب، ای بنده زما ستا سره ډېر محبت دی. فبحق لی علیک کن لی محبا، زما حق در باندې دا دی زما سره محبت روان کا. ما ته ډېر محبوب او ما ته ډېر ګران او زما ستا سره ډېر محبت دی او زما د دې محبت حق دا دی تم زما سره محبت روان کا، زما محبوب شو. او زما د محبت نشانه دا ده چې کله د مځکې پر مخ باندې زما د دشمن په گرفت کې رالی، د شیطان په گرفت کې رالی، هغه شیطان د خپل زندګۍ سوو غورځوه او راسه زما سره صلح وکړه، زما سره جوړه. چې هر څومره لوی مجرم دی، چې هر څومره لوی خطاکار دی، الله تعالی په دې ورځو کې په ډېره اسانه معافی. الله تعالی سوی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، ای بنده چې کله تا ماته د بخښنې امید وساتې، غفرت لك على ما كان فيك، چې څومره ګناه دي دغه ټوله در بخښم. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السما، که دا ستا ګناه در اسمانه ورسیږي، پر دې مځکه سره اجدي در اسمانه، ثم استغفرتني، په دې ورځو کې زما څه بخښنه وغواړې، غفرتک زه دې بخښمه ولا ابالي، پر ما څه باک نشته. یا ابن آدم لو اتیت بقراب الارض خطايایا، که ستا ګناه دومره زیاته سي چې پر دې ټوله مځکې سره وغواړې، د مځکې ټوله کره ستا د ګناه ډکه سي، لاتیت بقرابها مغفرة، زه به د غومره بخښنه راوړم، ځکه ستا ګناه محدوده ده، زما بخښنه غیر محدوده ده. ستا چې هر څومره ګناهي د هغې مثال داسې دی لکه د دریابه څه چې یو مرغۍ یو څاڅکی په مشوکه کې پورته کړي، د هغې مشوکې په څاڅکي باندې دریاب کې څه کمی نه راځي، ستا په دې ګناه باندې زما په بخښنه او زما په رحمت کې څه کمی نه راځي. نو ځکه دا ډېرې د رحمت ورځې دي او دا ډېرې د مغفرت او د بخښنې ورځې دي. نیکبخته انسانان هغه دي چې الله تعالی په دې ورځو کې د هغې بخښنه او مغفرت په نصیب کوي.